په هرات کې د هګیو په یو فارم کې د هګیو د تولید پروسه. په دې فارم کې هره ورځ تر 220 کارټنه هګۍ تولیدیږي او کورنیو بازارونو ته پلورل کیږي. د دغه فارم مدیر د صنعت له ودې سره سم د اسلامي امارت له ملاتړ مننه وکړه او له هېواده بهر د هګیو پر واردولو د محدودیت غوښتنه وکړه. تولید تخم مرغ وابسته به شرایط محیطیه. مثلا در آب و هوا که سرد باشه روند نگهداشت تخم مرغ ما بیشتر، یا مثلا در آب و هوای گرم به خاطر همو سطح حرارتی بالا میتونه این مدت زمان کاهش یابه یا کمتر بشه. امارت اسلامی همراه ما همکار شدن، تعرفه گمرکی را از 10% به 16% بالا بردن که خوشبختانه تولید داخلی ما تقریبا 400,000 مرغ سرمایه گذاران ما بیشتر آوردن که تقریبا 300,000 دانه تخم مرغ افزایش پیدا کرد. په دغه ولایت کې د هګیو د فارمونو د اتحادیې د مسؤلینو په وینا له شاوخوا 80 فارمونو څخه هره ورځ 7,000 کارتنونه تولیدیږي او 4,500 کارتنونه هګۍ نورو ولایتونو ته استول کیږي. دوی له اسلامي امارت غوښتنه وکړه چې پر وارداتي هګیو گمرکی تعرفه لوړه کړي. خواستم همینه که طبق که مصرف داره افغانستان دیر بسنجه، اما تمام سنجشوار با اونا کردیم، با اونا بردیم، پیشنهاد کردیم روزانه چیزی که ما مصرف داریم به افغانستان همون منوال بیایه که به اینجا تاجر وارد کنم که میایه ضرر میکنه، ما که اینجا تولید میکنه ما هم ضرر میکنه. گالا یک من جوری به 95 افغانی 94 افغانی شده به خاطر از اینکه همین جوری مقدار استفاده میکنه. اگه همین جوری مقدار استفاده نکنه همین جوری من سیر بیه، کشاورز هم نمیتونه کار کنه، این مردم هم نمیتونن کار کنه. بعد یک کاری باشه که مثلا این مردم اگه به سر پخو بستکه، کشاورز هم به سر پخو مستکه. په ورته وخت کې د هرات د صنایعو او سوداګرۍ ادارې چارواکي له دغو فارمونو څخه د څارنې پر مهال د هګیو د کروندګرو د ستونزو پر حل ټینګار کوي. برای صنعتکارا زیاد تسهیلات ایجاد شده است. مواد خام که از خارج میاره برای اینا معافیت داده میشه، منم محصولشی صفر میشه. همچنین مشاعری که میاره برای اونا مثلا معافیت چی است داده میشه و محصولشی صفر میشه. خو هرات د تولیدي توکو په ځانګړي ډول د هګیو د تولید په برخه کې په ډیرو برخو کې پر ځان بسیا سوی او په هیواد کې د دغو تولیداتي د ملاتړ ودې او پراختیا په برخه کې د اسلامي امارت هڅې په شدت سره دوام لري.